دوه نظریې داسې دي چې یو بلکې درې نظریې دي خو دوه زیاتې یو و چې دا اریایان دي او بل و چې نه دا بني اسرائیل دي. اوس دا خبر به په خپل ځای پرېږدو ځکه په دې باندې په سوونو کې ځوابونه دي او زما نه پرې زه به دومره نه پوه کوم ډېر هوښیار او پوه خلک موجود دي خو زما خپله اندازه دا ده زما اندازه دا نه ده بلکې زما یقین دا دی چې پښتانه یو تخم نه دی دا یو نغ نه دی دا یو نسل نه دی بلکې دا د ګڼو نسلونو نه جوړ شوی یو دغه دی ګلدسته ده موږ به داسې ووایو. هغه کې اریایان هم شامل دي چې اوس پښتانه دي په هغه کې دا د سپینش خلک چې دي هغه هم په دې کې ضم شوي دي ایرانیان پکې ضم شوي دي ترکیان پکې ضم شوي دي زموږ سره د منګولین چې کوم راغلي وو هغه داسې خلک هغه په دې کې دغه دي شامل دي ایون په دې کې عرب موجود دي په افغانستان کې اوس پورې 50 کالو مخکې پورې د 500 کورو کلی و چې هغه د عربو هغه خپل عربي ویله نو خو اوس هغه څوک دی هغه عربي نه دی بلکې هغه د افغانستان اوسېدونکی دی او افغان دی او د دې لپاره د هغو سره فارموله وه هغه کې به دا وی په کتاب کې به په سر لیکلی و چې هر کس که در افغانستان است افغان است هر څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه افغان دی خو یوازې نه په اوسېدو نه وه په ژبه هم وه په کلچر هم وه په پښتو هم وه په دود دستور باندې وه د دوی په نفسیاتو باندې وه په دوستۍ دښمنۍ باندې وه خو دغه ټکي چې ما اوس ویل دا ډېر جامع دي نو دلته به دغه فارموله په پښتونخوا باندې اپلای کړو چې دلته هر څوک چې دی خو چې دلته پیدا کېږي په دې وطن کې پیدا کېږي دلته لویېږي ځوانېږي ښځه او بچي کېږي دلته رزق ګټي دلته تعلیم او چې مړ شي نو هم دلته په مقبره کې ښخېږي نو زما په خیال د دې نه زیاتې موږ سره بل څه شی نشي کېدی چې موږ ووایو چې یاره دی پښتون نه دی نو زما زه به یو ځل بیا ووایم په هغه باندې چې ټول خلک دا چې کوم فارموله ما وویله په دې وطن کې د دې پښتنو په وطن کې دا ټول پښتانه دي او په نوغې او په نسل باندې یو نه دي د تاریخ په حواله باندې خو انګریزان هم لا تر اوسه کلیر شوي نه دي هغه په خپل تاریخ باندې هغه د موږ به د برطانیې مثال واخلو د سکاټیش دي او آیریش دي او د انګلیش دي ورسره یو بله علاقه هم ده ویلز چې ورته وایي اوس د دې اوس هم په دې کې دغه یو هغه بل ته وایي ته زما نسبي نه یې زما د نسله نه یې هغه بل ته زه ستا نه برتر یم ته زما نه کمتر یې زه خو زما پلار نیکه چې و هغه د ویلز بادشاهانو نوابانو او دا لویه برطانیه هم د هغو د لاس او د هغو د سره جوړه شوې وه او موږ رایل بلډ یو نو تر اوسه پورې هغه په دغه نه رسېدلي یو دا خبره دویمه په عربو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خوا او په دغه په ژوند کې د شجرې چې لیکلي د نسبونو شجرې چې لیکلي هغې له باقاعده یو صحافي چې و هغې صحابي هغې ولا مقرر کړی و نو داسې به کېږي خو وخت به اخلي